السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو بخیر ابتابان یم. یو ځل بیا په ضلع شانګله او بیا په لاړۍ پیرخانه کې د ډاکټر صلاح الدین روحاني سره ولاړ یم. نو د الله تعالی د هغه ستړې نامې نه شروع کومه چې پوره دنیا یې پیدا کړله. نو ډاکټر صاحب وایي چې دا درته چا وي چې پښتو دپاره منډې وهي، ساده سړي دوی کورسو دپاره منډې وهي او دوی د وطن د دې شلېدلې دیوال غم نه کوي. دوی د وطن د دې شلېدلې دیوال غم نه کوي، دوی د دې بندو المارو دپاره منډې وهي. او موږ بدقسمته یو چې تمه له اغیارو لرو، موږ بدقسمته یو چې تمه له اغیارو لرو. څوک لیوني دي چې پردو دپاره منډې وهي او څوک چې تش په ګرځېدو هم پابندي لګوي، حجز لګیا دی د هغو دپاره منډې وهي. نو را سره ډاکټر صاحب ولاړ دی. ملګرو تاسو چاپېره کتی شئ، د دې روډ په باره کې به تاسو سره خبره کوم. دا روډ چې کوم په 2008 2009 کې په دې منډه کې کومه سروې چې وه هغه شوې وه. بیا د 2011 نه واړه تر 2012 باندې په دې باندې چې کوم د کټایي کار و هغه شروع شوی. په دې وجه د خلکو دلته دا شنه فصلونه ورېبل چې په دې باندې به یو تور ترکول اچولی کېږي او دلته به یو ښکلې د علاقې د ترقۍ په باره کې به دا روډ جوړېږي. نو ملګرو که موږ او تاسو سوچ وکړو په دې باندې یو څه وخت بعد بیا په 2018 کې د کانکریټ چې کوم کار دی PCC هغه کار شروع شو. نو یو څه وخت بعد زموږ بدقسمتۍ په وجه باندې هغه کار چې دی هغه بیا سټاپ شو. په 2021 کې په دې روډ باندې بیا چې کوم کار دی هغه شروع شو. نو که موږ تاسو دې روډ ته سوچ وکړو، دا روډ چې د بلکانۍ نه واړه تر لیلاونۍ پورې تقریبا زموږ څه 22 کیلومتر روډ دی. او اوس هم تاسو ګیر چاپېره را سره کتی شئ، ډاکټر صاحب را سره ولاړ دی. دوی چې کوم کار شروع کړی دی په دې روډ باندې کې د خلکو په مدد سره او په مرستې سره. نو ملګرو تاسو د ډاکټر صاحب هغه کار لیدلی او چې کوم په ښې طریقې سره شروع شوی، نو د دې نه به د ډاکټر صاحب نه به تپوسونه کوو د هغه کار په باره کې چې هغه نن سبا د دې په باره کې به تاسو څه ویل غواړئ ډاکټر صاحب؟ دا کوم روډ کار چې تاسو شروع کړی او بیا اوس تاسو یو څو ورځې مخکې موږ په دې سوشل میډیا باندې کاته کوم تحریک چې شروع شوی دی، نو هغه هم دې ځوانانو شروع کړی دی، هغو له به هم ډاډګیرنه ورکوو. خو ډاکټر صاحب د تحریک او په تنظیم کې چې دی هغه کې ډېر زیات فرق دی. نو دې په باره کې به تاسو څه ویل غواړئ ډاکټر صاحب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ټول نه اول خو د الله رب العزت ډېر زیات شکرګزار یم چې د دې قابل او جوګی وګرځولم چې د خلکو په کار راشم. او دویمه خبره دا ده چې ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې تاسو څو پېرې راغلی خو ما سره د ټایم نه میلاوېدو په وجه موقع میلاو نه شوه، نو ډېره زیاته مننه دې کوم. او بله خبره دا ده چې تاسو کومې خبرې خو ډېر سوالات ډېر دي، خو زه به مختصر راټول کوم. ډېرې خبرې داسې دي چې په سوشل میډیا باندې موجود دي او خلکو ته د هغې جواب موږ ورکړی هم دی. خو موجوده چې کومه خبره تاسو وکړه د هغې په حوالې سره به خبره کوم چې د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کار موږ شروع کړل دی، نو په دې کې زموږ څه قسمه زما حالانکې اول دا سوالات راوچت شوي دي او د هغې جواب خلکو ته میلاو شوی دی، ځکه د الله په فضل سره او د مشرانو په دعاګانو سره او د دغه قام په تعاون سره دا کار چې دی الحمدلله اوسه پورې روان دی، چلیږي او وچلېدو. که چېرته دغه نه وی پکې نو ممکنه نه وه چې دا کار چلېدلی وی. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې تحریک او ستاسو پروګرام کې خو فرق دی، تحریک جدا چیز دی. زه په دې خپله پوهیم او ما ته دا پته هم ده چې تحریک خو یو بیل چیز دی او موږ چې کوم کار په کومه طریقه باندې د وخت نه روان کړی و هغه بیل شانې و. هغه غټه خبره دا ده په تحریک کې به ته په چا باندې خامخا نیوکه هم کوي، د چا ګریوان ته به پکې به هم لاس اچوي او مار دراړ به پکې هم کېږي، هر څه به پکې کېږي. د تحریک مختلف اندازونه، مختلفې طریقې او مختلف څوک په سوشل میډیا چلی یا پکې بیا نور هم څه هلې ځلې راځي هغه به پکې هم کوي. نو او زمونږ کار چې دی هغه خو مطلب زمونږ یو احتجاج هم و، زمونږ هر څه او زمونږ اعلی چارواکو ته اواز رسول هم او روډ هم سمولو کار هم کېده. نو په دې وجه نه موږ دغه لار اختیار کړې وه چې زمونږ به ورسره کار هم کېږي او زمونږ دا پیغام چې دی دا به اعلی چارواکو ته رسي هم. او بله خبره دا ده چې الله پاک به راباندې هم رحم کوي، ځکه چې الله پاک وایي تر هغه وخته پورې د یو قوم حالات نه بدلوم تر څو پورې چې په خپله هغو د بدلولو کوشش نه کړی. نو موږ په خپله دغه قام چې دی هغه راپاڅېدلی دی او دغه خلک چې دی هغوی تعاون کړی دی او په ما باندې اعتماد کړی دی، زما په ټیم باندې زما په ملګرو باندې اعتماد کړی دی. نو د دې وجې نه دغه کار چې دی الحمدلله اوسه پورې روان دی، انشاءالله مخکې به هم ځي. اوس پاتې شو دا تحریک، نو د تحریک والا چې کوم کسان دي هغوی د مخکې نه څو ورځې نه د تحریک هغه وچلو، بیا راغله ما سره، هغوی ته به پکې څه سوالات ښکاره شوي والله عالم هر څه ته راغلي وه. نو هغوی راغله ما ته ووي چې موږ هم تا سپورټ کوو. نو بالکل د هغوی مقصد هم روډ جوړول دي چې یاره روډ دې جوړ شي او موږ هم د هغوی د خبرې به ستاینه کوو. خو سوال دې ځای کې دا دی چې په تحریک کې او زموږ په کار کې یو ځای جوړول چې دي یو ځای کېدل ممکن ځکه نه دي چې د هغو پالیسي او نظریه چې دی هغې کې بیا فرق راځي، هغه فرق دی. او زه خو هغه کار نه مې کړلی او نه کولی شم، او دا مې ورته په اول وخت ویلي چې دغه کار زه نشم کولی. کم از کم زه چې کوم کومه ما تر اوسه پورې نه په چا باندې تنقید کړلی
او نه چې دی نو په چا باندې موږ نیوکه کړې ده. غوښتنه زموږ د ټولو اعلی چارواکو نه ته پوه شو، خو هغه غوښتنه د خلک ځانه کوي که نه، او ویني هغه اعلی قیادت ته چې دی هغه خلکو ته. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د ټولو بادشاهانو بادشاهي ویني، هغه به زموږ محنت ته زموږ اخلاص ته ګوري، الله پاک به د هغې په فیصله کوي انشاءالله. دا زما یقین دی په خپل خدای باندې. او بیا شکر الحمدلله په دغه طریقه باندې زموږ اواز چې دی هغه رسېدلی هم دی او موږ ته چې دی نو خبره هم کړی شوې ده. خو د وخت نه مخکې ویل مناسب نه ګڼم چې کله وشي انشاءالله او راشي ټوله دنیا به یې وویني، نو انشاءالله زموږ یقین دی چې دغه کار به هم کېږي. او په کار دا ده دغه جوانانو له هغو هم ډېر د سوچ سمج نه دا خبرو ته ما بار بار په ګروپ کې هم کړي دي، اوس هم دا پیغام دی چې ډېر د حوصلې نه صبر نه کار واخلئ او یو بل له چې دی نو داسې مه کوئ چې د هغې نه یو فساد جوړ شي او یو ستړې ترې جوړه شي او موږ د دې شته دغه نه چې دی چې کوم کار روان دی او یو شته چې کوم زموږ پیغام رسېدل دی موږ د هغې نه محرومه شو. نو زما دغه پیغام هم دی او ورسره هغه دغه متل کوي که نه وایي خره ښکرې ګټلې غوږونه یې وبیلل. نو موږ داسې نه چې موږ مزید داسې یو لار اختیار کړو چې په هغې کې موږ د دې شته نه محرومه شو. نو کوشش به دا کوو ټولو ته زما دا پیغام دی چې انشاءالله چې ستاسو تعاون او ستاسو چې دی نو اخلاص او ستاسو دغه جاري، نو انشاءالله چې دا کار به مخ په وړاندې ځي او نور به مونږ چې دی نو تعاون کوو او کوشش به کوو. نو ملګرو د ډاکټر صاحب هغه کار هم تاسو لیدلی و، هغه چې په کومې طریقې سره روان و، کوم زموږ د روډ کڼډې کپرې چې وي هغه هوارې شوي، نو کوم تحریک چې جوړ شوی دی هغو سره به هم د اخلاقو په دایره کې دنده مونږ ولاړ یو تر اخره پورې. صاحب د روډ چې کوم کار کوي هغه د نور خلکو نه د غوښتنې په مرستې سره دا کار کوي. نو انشاءالله موږ به د ډاکټر صاحب سره تر اخره پورې هم ولاړ کوم کار چې روان دی ډاکټر صاحب دا خو د خلکو په مدد سره دی. معاشره کې چې تبدیلي یا چینجز راولي یا په کوم ملک کې نو هغه ځوانان راولي، نو هلته کې چې ځوانان چمچهګیري شروع کړي نو هغه د ناکامۍ ښکار شي. نو ملګرو دغه شنې حسد او کینې چې دی هغه به د خپلو زړونو نه لرې کوو او زړونه چې دی هغه به غټ ساتو، بغضونه لرې کوو د زړونو نه. نو د ډاکټر صاحب سره به تر اخره پورې ولاړ یو او بیا چې کوم صاحب تاسو چې کوم کار شروع نو هغه ټول خلکو ته معلوم و، کوم اعلی چارواکو ته به هم موږ مخکې رسو او دا خلک به هم تاسو سره مرسته کوي. نو دې په باره کې اوس تاسو څه ویل غواړئ چې دا کار مخکې نور وشي یا ونه شي؟ څه خیال دی ستاسو د دې په باره کې؟ نو تاسو چې کومې د دې هغه کڼډې کپرې وي هغه هم هوارې کړې وي، نو مخکې ستاسو څه خیال دی ډاکټر صاحب د دې کار په باره کې؟ خبره اصل کې دا ده چې تاسو کومه خبره وکړه که نه اعلی چارواکو ته اواز خبره ته کړه، نو شکر الحمدلله زموږ اواز رسېدلی هم دی او دغه دلته په دې علاقه کې ډېر ښه مطلب تکړه کسان اوسېږي، تکړه خلک دی، هغو هغه اواز الحمدلله رسولی هم دی، تعاون هم کوي خلک. او ځکه چې زموږ د پروګرام داسې و، دا کار زموږ داسې دی چې په دې کې څه قسمه اختلاف نشته دی الحمدلله، څه قسمه اختلاف د چا هم پکې اختلاف نشته او د هغې زنده ثبوت دا دی چې دا کار تر اوسه پورې وچلېده. که چېرته معمولي پکې سیاسي رنګ وی یا معمولي پکې څه د دکلاوې معمولي پکې چېرته څه نوره څه قصه پکې وی او یا پکې څه میشن وی د چا یا پکې زموږ ذاتي څه سوچ وی، نو بیا دا کار مخې ته نه شول دی. خو شکر دی تر اوسه پورې کار را روان دی، چلیږي. اوس مخکې خبره دا ده چې مخکې خو د خلکو باندې منحصره ده، که خلک غواړي چې دا کار دی وچلېږي نو تعاون دې کوي او ودې وایي خپل د طرفه دې ووایي چې یاره کار دې وچلېږي، او که نه خلک نه غواړي نو موږ خو خپل وس دی، زه خو د خلکو دغه اعتماد ته او دغه امید ته ټیس هرګز نه رسوم، زما نه به انشاءالله نه پاتې کېږي، زه به ولاړ یم او زه به خپل محنت جاري ساتم. خو که خلکو تعاون وکړو او خلک کوشش کوي او غواړي او خوښ دا کار، زه حاضر یم کوو به. او که د خلکو نه خوښه او نه مطلب دا دی نه غواړي نو ما ته خو زه خو مقصد دپاره زما پکې خپل څه مقصد شته دی نه د شهرت غرض یم، نه د سیاسي مې څه سوچ ته دی، نه مې نور څه دکلاوه په زړه کې شته دی، بلکې زه د دې سوشل میډیا د دغه نه خلاف یم د وخت نه، ما دا د سره کوو نه، خو دا هم دې خلکو مجبوره کړی یم، ته راغلی تا مجبوره کړی، بل راغلی هغه مجبوره کړی که ما دا هم نه خو، او بیا په دې بنیاد باندې خلکو مجبوره کړی یم چېرې دا د خلکو ته ورسي، اعلی چارواکو ته اواز ورسي او خلکو په دغه کې زړه کې یو جذبه پیدا شي، هغوی تاسو سره مطلب مزید تعاون وکړي که نه. زما په خپل خدای یقین دی عزت او ذلت د الله په لاس کې دي، کامیابي ناکامیابي د الله په لاس کې دي، زما په دې خبره باندې ایمان دی او انشاءالله چې الله وغواړي د ورځې نه شپه راولي او د شپې نه ورځ راولي، داسې رب دی. نو زما په هغه رب باندې امید دی. او بله خبره دا ده چې روډ چې دی روډ تاسو د روډ خبره وکړه چې دا خو کڼډې کپر دومره پورې خبره وه چې په دې روډ کې داسې ځایونه او د ټول کلي ته د ټول خلکو ته معلوم دي، پټه خبره نه ده چې په هغې کې به جیپ چې دی په پرور کې هم نشو راغتی، جیپان به پکې اوښته. اوس شکر الحمدلله په هغه ځایونو کې ګاډي چې دی نو په ساده کې راخېږي او دغه زموږ اراده وه. اوس هم دا هفته زموږ نه لاړه د مطلب دا دی دغه په نورو اکټیویټو کې او په خبرو کې او خلکو سوالات سیوا شوي دي، څوک څه ذهن کې لري څوک څه ذهن کې لري. نو زه دا یوه خبره دا کلیر کړ کومه چې کله چې زه ګورم او ما دا هغه هلکانو چې تحریک او چت کړی راغلي ما سره کېناستلي دي، ما ته یې ویلي چې موږ تا سپورټ کوو، خو زه دا خبره وضاحت سره کوم او د دې خبرې بار بار اوس د دې خبرې په دې ځای باندې وضاحت کوم ستاسو په وساطت سره چې هغو راغلي ما سپورټ کوي او زموږ دا پروګرام سپورټ کوي، نو زه هم هغو سپورټ کوم. ما ورته ویل چې
ټیک خبره ده، خو زه په چا نیوکې نه کوم، چا ګریوان ته لاس نه اچوم، په چا باندې اعتراضونه نه کوم. موږ دا سیز په دې طریقه باندې ځکه چې هغه بیا د نورو د سیاسي خبرو شکار شي او د یو بل سره د ریزنینګ او د یو بل سره د مطلب د الزامات او د الزام تراشۍ شکار شي، نو په هغې باندې زموږ پروګرام ته ټیس رسي. نو د هر هغه خبرې د هر هغه دغه ملګری بیا نه یم چې په کوم باندې زموږ کار ته نقصان رسي، او دا مې هغو ته ویلي هم دي او اوس هم دا خبره کوم دغه جوانانو ته چې سوچ وکړئ، تاسو پرې سوچ وکړئ چې په کومه طریقه باندې کار زموږ کېږي. مقصد ستاسو هم روډ جوړول دي، زما هم مقصد روډ جوړول دي، ته پوه شئ. یو څیز دی، یو خبره ده، خو طریقه کار داسې اختیارول پکار دي چې په هغې باندې زموږ پروګرام ته او زموږ علاقې ته زموږ دې روډ ته په نقصان ونه رسېږي. ځکه خلک په دې خبرو باندې ډېر زیات دغه شوي دي، ځکه چې مخکې ډېر زیات تحریکونه جوړ شوي دي، او بلکې کله چې ما دا پروګرام شروع کوم نو دا ټولې خبرې، دا سوالات او دا خبرې ما ته میلاو شوي دي. زه ځکه دا وایم چې دې کې داسې شوي ده، مخکې داسې شو ده، داسې شو ده، بیا د څه شي شکار شوی دی. شکر الحمدلله زما ته پروګرام تر اوسه پورې چې رسېدلی د یو شي نه دی شکار شوی، هېڅ خبرې نه دی شکار، نه پرې چا ابزرویشن شته، نه چا پرې اعتراض کړی دی، نه پرې چا مطلب دا دی پکې به چا څه سیاسي رنګ لیدلی، نه به پکې بل ځای لیدلی. الحمدلله زه په دې خبره باندې الله پاک شکرګزار یم چې څه داسې خبره پکې موقع نه ده راغلې چې هغه څوک پرې ګوته اوچته کړي. ها، خلکو یا په خپل تعصب یا هر څه باندې داسې ډېر خلک به پکې چې هغو مخالفت هم کړی، خو موږ نه داسې مخامخ څوک نه دي راغلي، نو موږ په چا باندې الزام هم نه لګو او نه دا ویو. تقریبا چې څومره خلک دی هغو زموږ سپورټ کړی دی، ته پوه شئ، او زه د هغه ټولو شکریه ادا کوم، اعتماد یې کړی، او انشاءالله ما به د هغو اعتماد ته تر اوسه پورې ټیسټ نه رسولی، او انشاءالله دا مې په خپل خدای یقین دی الله دې هغه وخت نه راولي چې زه د چا اعتماد ته او د چا امید ته چې دی ټیسټ رسوم. دې کې ګوره دومره کسانو محنت کړی دی خلکو چې موږ په دې روډ کې کار کړی، نو داسې ځینو کې دي چې موږ له خلکو چې دی زموږ هغه اشر له چې دی او لیبر له او کنکریټ کار به په هغې کې خلکو چې دی نو په کورونو کې روټۍ پخ کړي دي، او بیا چې دی دغه هلکانو چې دی شپه ورځ یو کړي دي، مثلا چې کوم دغه هلکان دي هغو شپه ورځ یو کړي دي، راوتي دي، بیا موږ خلکو نه د روټۍ موږ چاته ویلې هغو روټۍ راوړله، چاته موږ د چي ویل دي هغو چی راوړلې. خلکو پکې په قسمونو باندې چې دی نو هر سړي پکې تر خپله حده پکې چا پکې مطلب دی مزدوري کړله راغلي چې موږ سره په دغه کې ودرېدل دي، او هر قسمه تعاون یې کړلی، محنت یې کړی دی. نو دغه محنت چې دی انشاءالله زما په خپل خدای یقین دی چې دا به الله پاک بې ځای نه بوځي، دا به ضایع کېږي نه، او انشاءالله د دغه خلکو امید ته او د دغه خلکو چې کومه تمه ده او د هغوی چې کوم اعتماد دی انشاءالله دا به الله پاک برقرار ساتي، او ستاسو ټولو په تعاون سره به انشاءالله الله پاک زموږ دا کار مخې ته بوځي. ګورو د ډاکټر صاحب دا خبرې هم تاسو واورېدې، که موږ او تاسو سوچ وکړو دا تقریبا 22 کیلومیټر روډ دی، د ډاکټر صاحب سره موږ داسې څه مرسته وکړو، هغه که د مالي لحاظ یا د جاني لحاظ د ډاکټر صاحب سره کار شو یا روزګار شو، د دې روډ په باره کې چې کومې مرستې دي یا کومې هلې ځلې دي هغه به ډاکټر صاحب سره تر اخره پورې کوو. کوم کس چې یا کوم خلک چې د ډاکټر صاحب سره مرسته کوي نو د ډاکټر صاحب نمبر به موږ تاسو ته منشن کړو، نو روډ یا چې کوم روډ جوړېږي ډاکټر صاحب د هغې په باره کې به تاسو اورېدلي، یا چې کومه لار جوړېږي، چې کوم روډ جوړېږي، روډ مثال هم د لارې شو، نو هغې دپاره به ته مقبره چې کومه ده او یا چې کوم جومات دی هغه به ته نه به جوړوې په هغه ځای کې چې په هغې باندې لار نیول کېږي. نو ملګرو ډاکټر صاحب چې دا کوم کار کوي د ده سره به مرسته کوو، تر اخره پورې به ولاړو. روډ په باره کې چې کوم تحریک شروع شوی دی هغو ته هم زه دا وایم چې د ډاکټر صاحب د اواز چې دا به اعلی چارواکو ته رسوو، او بیا پاتې شو د تحریک خبره، نو هغه به هم داسې کوو چې ډاکټر صاحب کار ته نقصان ونه رسوي. که تاسو د ډاکټر صاحب دا کاروبار وګورئ نو څومره په ښې طریقې سره او په ښکلې طریقې سره شو دی، تقریبا زموږ څه 22 کیلومیټر روډ دی، که زموږ او ستاسو دغه شانې جذبه وي هغه که په مالي لحاظ سره او یا د جاني لحاظ سره، نو دا انشاءالله زموږ دا یقین دی چې دا روډ به تقریبا ټول به جوړ شي، او که زموږ ستاسو دا یقین دی نو دا به بیا دغه شانې پاتې لکه ډاکټر صاحب چې وي چې د راروانه هفته کې زموږ نه دا کار پاتې شو، نو ډاکټر صاحب سره به تر اخره پورې ولاړ یو. نو ډېره مینه او مننه، بخښنه غواړم، ښاد او آباد او بریالي اوسئ.